سلامونه نیکې هیلې او احترامات ستاسو ورور محمد کاشف یم. تاسو اورئ جندې اشنغر ټي وي. قدرمندو نن به راسره داسې ویډیو وګورئ چې تاسو به چېرته هم نه یې کتلي. په دې سیټ کې چې تاسو له کومه ویډیو ښکاري دا راسره اخرې پورې وګورئ. یو ښکلی میسج درله درکومه او راځو د ویډیو نه پس یو څو خبرې کوو نو ویډیو راسره واورئ. تاسو وکتل چې دوی یو کنده غونته کې کړې ده. په کنده کې د مرغو ته دانې یا هر څه چې اچولي هغوی له لالچ ورکړی دی. هغه کونترې یا مرغۍ چې راځي په هغې کې دانې روچتوي. د هغې نه پس بیا هغوی چې کوم سیسټم برابر کړی دی هغې کې تار اچولی دی. هغه تار چې کله راکاږي نو هغې باندې د سر وربند شي نو مرغۍ پکې ګیرې شي. هغه دونه وزني د هغه سر چې هغه بیا هغه مرغۍ نشي اوچتولی. قدرمندو مین مقصد او مین پوینټ همدغه دی چې مرغۍ مه قیدي کوئ. ویډیو کې دا بچي څنګه حل کوي څونه خفه دي. بیا تاسو د ویډیو په دې اخره کې لاست کې وګورئ چې کله دا بچي بېهوشه شي بس د خفګان نه لکه نار نه اوري پاتې شي. بیا چې کوم دی هغوی ډوکې ډوکې شي په دغه جاله کې هغوی مړه شي. نو قدرمندو دغه وړه غونته کې شارټ ویډیو دغه کلیپ تاسو ته د ډېر خفګان نه ډېر افسوس نه چې چېرته مرغۍ مه بندیوانه کوي. نو دغه ویډیو د سره مخکې شیر کړئ، چینل له سبسکرایب کړئ. راکړئ مال اجازت د لوی الله په امان.